د تیر روزه کې مال او زنانه راغله مال چې راغله نو आवाज یو کول کاری صاحب جمعات کې دی ما ماشوم ته ویل ورته وای او جمعات کې دی نو ما ماشوم ته ویل تو ورپسې ورشه ورته وای چې سوي زو سره نه ملاويږم ماشوم چې ورغه اخذ ورته ویل وی قاری صاحب تو خیر د چې په خپل باندې راشه زما د سره کار دی بل زین راغلی و لری نه راغلی و زه اخذ ته د جمعات مخې لور اغله مرته ودرېدل ما وته مور څه خبره ده هغه د سر نه لپټه تکړه دا زی داسې سری دی نو ماته او خودو ماته ویل کاری صاحب زما دا سر ګوري ما وته ودا ماته ما وته بالکل دا ماته ودا چا مات کړي ودا ز پرون رو جماعت کی د اذان نه لس منټه مخ کی چې اذان ته لس منټه پاتیو زما زوی کور تراغه ما ورته خبره وکړه هغه زوی میرا پاسې دو هغه زوی ما مانی گزارو کو زما دا سر داده ماته و ما پرون رو جماعت سی والله د وینو سره کړي دي زما په مخ ویني را رواني وي الته اذان شروع دی ما ټول ورځ د الله د پاره روزنی ولې وا ما ټول ورځ خله بند کړي وا ما ټول ورځ خوراک ساق بند کړي خو ما چې رو جماعت کو نو زما سر نو ویني را رواني وي ما هغه رو جماعت اقص کړي خود دینه د تعجب خبره ده د دینه د حیرانتیا خبره ده هغه مور ما ته په جواب کې وي قاری صاحب دی لنه يم راغله چې زما بچی ته دعا وکا دی لنه يم راغله چې زما بچی پسې بل سوایا دل راغلی مال تعویذ وک چې زما دا بچی الله دیندار کی د پاره راغلم چې مال تعویذ وک چې الله دا بچی سم کی الله اکبر زویم د مور مینی ته حیران شوم الله د مور د عزت ته حیران شوم چې بچی په سر مات کړي دی ویني ورن رواني دي بچی په سر مات کو د رو جماعت پټیم کې خود دې مور سره غم دی چې بچی څنګه دیندار جوړ شي د دې مور سره غم دی چې دا بچی څنګه سم جوړ شي هغه مور چې کله دا بچی واړی کنه نو دا بچی ټول په مور باندې ورپنډي په پلار باندې ورپنډي خو چې کله دا بچی ظلمې شي خو چې کله دا بچی په خپل د ګټي وټه شو بیا چې کله دا بچی بیلیږي پلار وې زده چا سره ما مور وې زده چا سره غاړه شمه هغه مور چې تا ته شپې شو ګیر کړي هغه مور چې تا ته ټول شپه ناسته وه هغه مور چې ستا یې 2 نیم کاله بېدبي دي معافي ګندګي پاکه کړه ستا په ژړا یې وژړل ستا په خندا یې وخندل تا سره هر قسمه تکلیف برداشت کو نن هغه مور دومره مظلومه ده چې ستا خپل کور خپل بچي خو مور هلته ناسته ده بېدره مور هلته ناسته ده دومره څوک نشته دی چې هغه مور راولي سي او د سینې سره جوخته کي چې مور زه خو ستا اولاد یم زه خو تا نه پیدا یم سخت تا تیرې کړې وې پلاره زه خو تا نه پیدا یم سخت تا تیرې کړې وې ګرمي تا تیره کړه یخني تا تیره کړه مسافري تا تیره کړه پردۍ خبرې تا برداشت کړې د خانانو ملکانو خبرو تا برداشت کړې ماله د پیزار راوړو زه دې داسې راغټ کړم لکه سړی چې په باغ کې ګل راغټی نن چې بچی زلمې د پلار د اوښکو قیمت نشته د مور د اوښکو قیمت نشته د مور د جړا قیمت نشته د مور د سر د لوپټې غم نشته د مور پتن باندې د جامو غم نشته د پلار په خپو د پیزار غم نشته دی د پلار په سر د ټوپۍ غم نشته دی پلار سره په جب کې 10 روپۍ د غم خادۍ د پاره نشته دی او دوی مور پلار زمونږ سره څه ونه کړ مور پلار منګه زارو د مفتی خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ